بسم الله الرحمن الرحیم. دا ویډیو مې د سیجر د کلاسیفیکیشن د ښه توضیح په منظور جوړه کړې ده او یو سلسله سلایډونه او یو سلسله ویډیوګانې مې د انټرنیټ څخه راغونډ کړي دي او دلته مې سره راکمپایل کړي دي تر څو وکولی سم د سیجر کلاسیفیکیشن ښه توضیح وکړم. په دې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده سیجر په جنرالایز سیجر همدارنګه په پارشل سیجر باندې ویشل کېږي. جنرالایز سیجر یو عمده نوع چې د هغه د ابزان سیجر ده. اوس به په دې ماشومه کې تاسې د ابزان سیجر هغه ښه کیریکټریسټیک ووینئ. دا د سیجر ابزان سیجر یو ښه نمونه ده. دې وخت وینئ تاسې ناروغ سترګې نه رپوي او داسې یو خیال ورکوي چې ناروغ ډېر عمیق سوچ تللی. په دې بل ویډیو کې تاسې وینئ چې دغه ماشوم هم د ابزان سیجر ناروغي لري. په دې ناروغ باندې څو ځله د ابزان سیجر حملات راځي چې دا یې لومړۍ حمله ده. دې وخت کې تاسو ښه وینئ چې ابزان سیجر څنګه منظر لري. د ابزان سیجر چې دا د جنرالایز سیجر یوه نوعه ده. بل شکل یې ټونیک کلونیک شکل دی. اوس راځو د پارشل سیجر ته. سمپل خو موږ ویل چې د حرکاتو د عضلاتو حرکات دي نه کنټرول لرونکي حرکات. بل نوع چې ده هغه کمپلیکس پارشل سیجر دی چې په کمپلیکس پارشل سیجر ځکه ورته ویل کېږي چې ناروغ اویرنس کنفیوز یا کلاودینس پکې رامنځته کېږي. په دې ماشوم کې تاسو وینئ چې د لاس بې ارادې دغه کوي خوځوي شوروي او بې ځایه حرکات کوي او د شاوخوا خلک دا فکر کوي چې دا په قصدي ډول سره دی مګر دا په قصدي ډول سره نه کېږي. او که چیرې په دغه وخت کې ناروغ ته تاسې د دې عمل څخه د مخنیوي په منظور هغه راوګرځوئ کیدای شي د ریفلاکسو سره مخ شي او هغه یو قوي عکس العمل وښیي. او د جنرالایز سیجر دویمه نوعه چې ده هغه د ټونیک کلونیک سیجر دی. په دې وخت کې ناروغانو باندې کله چې دا حمله پیلېږي ناروغان په مځکه لویږي کانشسنس د لاسه ورکوي چې لومړنۍ حمله یې د ټونیک ده یعنې عضلات قبض کېږي ناروغ ته یوه غټه چغه کېږي. دغه څخه وروسته د کلونیک مرحله شروع کېږي. په دې ماشوم کې تاسو وینئ چې دا جړکې مسلز موومنټ وینئ. دا په دې وخت کې د ناروغانو څخه دغه رنګه د خولې څخه یې ځګ هم تویېږي او ناروغان انکانشیس وي. په ځینې حالاتو کې باول همدارنګه بلډر کنټرول له لاسه ورکوي. تنفسي سطحې او همدارنګه د سکین یا د پوستکي رنګ پیلي او وروسته د دې حملات څخه ناروغان کله چې هوښ ته راسي بیا ډېر کنفیوز وي.